زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې عزیزه غر کودومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیول او په شنه لخته یې بې درېغه ګزارونه ورکړه سمه یو لخته زما ملا پورې رالې وشوله د خوبه پاڅېدم ما ورانې کړکې وکړې مور مې راجوخ کړمه سینې ته شوه په ما راماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکړو د ډېرې یارې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير دا کوم ملګری چې دا پروګرام را جوړ کړی عارف صاحب او دا کوم ملګری چې موږ له ګفټ راکو ډېره مننه کوو زه ښه ده چې راغلی یم ګنې عارف دا امیر بېقرار ته ما وویل چې یا لکه زه بس ته بوډا یم نور زیات الرحمن عاجز ته هر څه پرېږدئ خو دلته چې راغلم په یو خبره خوشحاله شوم دا پهلوان چې ناست دی که نه دا زما ډېر زیات خوښ دی یار د ده به زه یا خوښ یم یا نه که نه خو دا زما دومره ډېر خوښ دی چې د ده ویډیو ماله څنګه راشي نو زه ماشومانو ته یم وړو ته تاسو راشئ دا پهلوان ډېرې ښکلې او داسې سبقاموز ویډیوز جوړوي دا لږ او ده سره خوند هم کړي مرده جاوید شاه درمان سره مزه نه کوي ډېره مننه کوم ستاسو شعرونه دي چې ښکاري چې ما بغیر عنوانه زندگی تیره کا ځکه مې ډکه د ارمانه زندگی تیره کو چې زه د ستا سوري ته سوځم ته زما سوري ته مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندگی تیره کا او حیران چې راته ګورې عجزن ما جوړ نه پېژنې ته څه وایې ما بغیر له تا نه زندگی تیره کا حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پېژنې ته څه وایې ما بغیر له تا نه زندگی تیره کا او د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیره کا د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیره کا او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه ما د ځانه زندگی تیره کا او چې ستاسو کډې سېزلې تاسو مړه وئ جوړې تاسو بغیر له تیر کمانه زندگی تیره کا لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بندي درمان صاحب لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بندي دغسې مونږ د غره له شانه زندگی تیره کا او د ډېرې لوږې نه راپرېوځم په ما سر وګرځي ته څه وایې مونږه څنګه خانه زندگی تیره کا او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندگی تیره کا او به سره هغه سړی نن ټوله دنیا پېژني تا په دا خپله خونه ورانه زندگی تیره کا ډېره راشي بسر صاحب ځان ته مخ خلاصوي راشي دا مولانا صاحب ناست دی د لپاره یو دوه شعره چې خدای دې رعایت کړي چې یریدلی یم د کور د څوکیداره عجزه یریدلی یم د کور د څوکیداره هسې نه چې راته ونه نیسي لاره سړی جوړ شي د پاکو ځینې دینداره زه دې خپلې بېوسی کړمه خودداره او زه به هره اوزګارېږم خپله یاره چې اوزګار شمه د ژوند د هر یو کاره نظم کم یو وایم یار هغه نه هغه نه داسې لږ دی یو څو یو دوه درې شعر دي په فرمایش او نظم زه ګورم که هر یو مې مخې له راغلو ما د شاتو نه هر چاته ډکولې ډیوې ما د ړندو په دروازو کې بلولې ډیوې
مرګ ته به ټوله کیسه کومه چې په ژوند کیسو ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولې ډېوې اوس قافلې له د سالار شپه کې پیدا کړي که نه دې خلکو ولې په تلو تلو کې ماتولې ډېوې چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي مونږ په جیبونو کې د دې یاري ساتلې ډېوې او چې کله وخت د رښتیا راغلو نو دوی چپ پاتې شو دوی د جابر د یاري شاته پټولې ډېوې او بسر خپل کور کې دې نشته په تیاره کې ناستې تا په کم سوچ په دغه خلکو خرڅولې ډېوې نور هیڅ پوهېږم نه صرف بس دا یو خبره یو انځورګر مې په دماغ کې فنباره جوړوي او یو نجار مې په ترخزه باندې فکر تراشي پیژنګلي مې د سپېڅلې عقیدې سره کوي هغسې بیا مې احتیاج کې د یو پاکې جذبې او راپزړه کې یو کیسه د مور د ستړي ژوندون انوره ښه مې یادېږي هغه ورځ زمانه نه هېرېږي چې د سړک په غاړه مور به مې خیرات غوښتلو او زه به یې سم د ځان سره په لوپټه ودکم دواړه لاسونه به یې پورته که د خدای په نامه لږ څه خوراک چې بچی راته د لوږې نه مري او په بدل کې به هر چا له جنتونه غوښته ویل به یې خدای دې د دې ټول جهان بادشاه کروره الله دې تاله بدلونه یو په سله درکړي په ما راټیټه به شوه ښکل به یې کم په دواړه مخه زما د مخ نه به یې زر زر خولې وچې کړلې په لوپټه باندې به یې هم رانه مچانو شړل خو عجیز صاحب پولیسان هم فقیرانو پسې سم ګرځېده زه یوه ورځ د خپلې مور په غېږ کې عزیزه غر کودومه چې یو پولیس والا مې مور د ویښتو ونیول او په شنه لخته یې بې ترېغه ګزارونه ورکړه سمه یو لخته زما ملا پورې رالې وشوله د خوبه پاڅېدم ما ورانې 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 کړکې وکې مور مې راجوخ کړمه سینې ته شوه په ما راماته ما مې د مور په ترخ کې سر ورکو د ډېرې یارې دواړه لاسونه مې د مور نه راچاپېره کړله د مور د سترګو نه بوخ کې زما خولې ته راتلې زما وښکو باندې به رو بهېدې رو بهېدې او یخې به شوې زه ویرېدم رېږدېدم هم د مور زبېرګونه چې به یې د لختې هر ګزار سره د خولې نه وتو بیا هره شپه به یې خپل ځان له ټکورونه ورکول په دغه حال کې به یې هم زما ډېر خیال ساتلو که ما میتیازې به هر څنګه ورته جولی کیو کې هېڅ په یو حال کې د غېږې غورځولی نه یم په کومه شپه به چې زه ګرمې تبې ونیومه هغې به سمه د ازغو په سکو شپه تېره کړه بلا مو دیو شو چې مور زمانه نه هېرېږي هغه زبېرګي هغه ټکور زمانه نه هېرېږي بس د یو ورک احساس مینت مې لا غوږونو کې دی هم مې د لختې چا په ملا پورې لا هغسې دی زه چې دا نن پولیس ووینم نو یېرېږم زر خپلې مور پسې اوتر اوتر نظر وګرځوم هغسې بیا زه د قربان 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 نارې به اورم او د فقیرې مور احساس مې غېږ کې کلک ونیسي او ما به سر ته یو اواز وکړي د خدای په نامه لږ څه خوراک کوي چې بچی راته د لوږې نه وي